بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو 22مې برخه ته هرکلی کوم. د بلخ جنوبي او ختیځ غرونه ډیر لوړ دي. که د جنوب ختیځ ترکستان ټولو ریاستونو بلخ ته د مرستې هڅه وکړه، نو د دې غرونو تر شا به یو ډیر لوی پوځ راټول سي او له څه جنجال پرته به بلخ ته نږدې را رسیږي. په ختیځ، جنوب او لویدیځ کې به موږ ته ستر خطر جوړ سي، او که له شمال نه بخارا او سمرقند هم د دوی مرستې ته پوځ راواستوه، نو له مروانه به زموږ د مرستې لارې تر تهدید او خطر لاندې راسي، او موږ به له څلورو خواو د بیروني کومکي لښکرو تر کلابندۍ لاندې راسو. موږ به په تودوخه کې مقاومت وکړای شو، خو په ژمي کې دغه غرني خلک ډیر لوی خطر دی، او که بیرته په شا راځو، له موږ نه به ډیر زیات داسې وي چې مروا ته به راونه رسیږي. حجاج بن یوسف اوس د نقشې پر ځای زلمي سالار ته کتل. هغه وویل د عربو په پوځي اصطلاحاتو کې تر اوسه د شاتګ لفظ ته ځای نشته. هلک ځواب ورکړ: زه د عربو په شهامت او اراده کې شک نه کوم، خو دغه حمله له پوځي نظره د ځان وژلو سره یو شی ده. حجاج بن یوسف وویل: نو ستا په ګمان باید د ختیځ پر لور تګ ودرول سي؟ زلمي ځواب ورکړ: نه، پر ترکستان د تسلط لپاره به بلخ زموږ وروستی سنګر نه وي، خو زما په نظر باید لومړی بخارا فتح کړو. په دې کې زموږ دوه ګټې دي. یو دا چې دا د ترکستان مهم ښار دی، او د دې په فتح به د ترکستان په خلکو همدغسې اغېز کوي، لکه د مدین په فتح چې د ایران او د دمشق په فتح پر رومیانو سوی وو. بله دا چې د بخارا د کلابندۍ په وخت کې له بهر نه موږ له هغو خطرو سره نه مخ کېږو چې د بلخ د محاصرې په صورت کې ما یادونه وکړه. د بخارا له فتح نه وروسته موږ د مروا پر ځای بخارا د خپلو پوځونو مرکز جوړولی سو. له هغه ځایه سمرقند، بیا کوقند او فرغانې ته پرمختګ کولی سو. د دې ښارونو په نیولو زه ګمان نه کوم چې د ترکستان خلک نور مقاومت وکړي. له دې فتح وروسته باید زموږ پوځ جنوب لوري ته مخ کړي او په لنډه موده کې به بلخ هم فتح کړو. حجاج بن یوسف په حیرت ځوان سالار ته کتل. هغه نقشه ونغړله او یو طرف ته یې کېښوده. بیا یې له لږ سوچ وروسته وویل: ته د کومې قبیلې یې؟ ځوان ورته وویل: زه ثقفي یم. حجاج بن یوسف وویل: ثقفي؟ نوم دې څه دی؟ ځوان وویل: محمد بن قاسم. حجاج بن یوسف په ځیر محمد بن قاسم ته وکتل او ویې ویل: د قاسم له زوی نه زما همدا تمه وه، ما پېژنې؟ محمد بن قاسم ورته وویل: ته د بصرې والي یې. حجاج مایوس شو او ویې ویل: ته زما په باب بس همدومره معلومات لري؟ محمد بن قاسم وویل: زه له دې نه پرته هم په ډېر څه خبر یم. پخوا تاسې د خلیفه عبدالملک ښی لاس وئ، اوس د خلیفه ولید ښی لاس یاست. حجاج وویل: تا ته دې مور دا نه دي ویلي چې قاسم زما ورور او ته زما وراره یې؟ محمد بن قاسم وویل: هغې راته ویلي وو. حجاج وویل: څه وخت؟ کله چې تاسې عبدالله بن زبیر ووازه او مدینې ته بیرته راستانه سوئ. د کم عمره وراره له خولې چې حجاج دغه خبره واورېدله، د لږ شېبې لپاره یې د تندي رګونه وپړسېدل. په غوسه سو. محمد بن قاسم ته یې وکتل، خو د هغه په سترګو کې د ویرې او ډار پر ځای بېشانه سکون او ډاډ ولیده. ورو ورو د ده غوسه هم سړه او په پښیمانۍ بدله سوه. د محمد بن قاسم بې پروا کتو له هغه نه وپوښتل چې ما چې څه وویل آیا دروغ دي؟ آیا ته د عبدالله بن زبیر قاتل نه یې؟ حجاج بن یوسف په زړه یو له غم نه اوچت بوج احساس کړ. جګ سو، د سمندر په لورې خلاصې کړکۍ ته ورنږدې سو او په سیند یې سترګې میخ کړې. د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه قاتل، د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه قاتل. هغه څو ځلې په زړه کې دا الفاظ تکرار کړل. د ذهن په پرده یې د تیرو یادونو ننداره را ژوندۍ سوه. هغه په مکه کې هغه سپینږیری مجاهد لیده چې د وژل کېدو په وخت کې یې هم په شونډو فاتحانه مسکا وه. بیا یې د مکې په کوڅو کې د یتیمانو او کونډو زړه انګولا واورېده. بیا یې یو سوړ اسویلی وکیښ، مخ یې را واړوه. محمد بن قاسم ته یې وکتل. هغه د ده د تمې پر خلاف نقشه غوړولې وه او پکې بوخت و. د تیرو یادونو څو نور تصویرونه یې مخ ته ودرېدل. هغه یو ځل بیا د مدینې په یوه وړوکي کور کې خپل ځوان ورور د مرګ په بستره پروت ولید. هغه ورور چې په مکه کې یې د ده د کړو وړو د داستان په اورېدو له غوسې نه سترګې پټې کړې او بیا یې د خپل ورور الفاظ په غوږ کې وکړنګېدل: حجاجه، زه د ځنکدن په وخت کې د عبدالله بن زبیر د قاتل مخ نسم لیدلی. ستا پر لمن چې د کومو وینو داغونه دي زما وخت کې هغه نسي مینځلی. بیا یې د خپل ورور له جنازې سره یو وړوکی ماشوم لیده. دا د ده وراره و. ده غوښتل چې اوچت یې کړي او په لیې کې یې واخلي، خو هغه ټوپ کړ. یوې خوا ته ودرېده او ویې ویل: نه، ما ته لاس مه راوړه، پلارجان مې له تا نه کرکه کوله. حجاج بن یوسف له یوه ځورونکي احساس سره محمد بن قاسم ته وکتل او ورته ویې ویل: محمده، دلته راسه. هغه نقشه ټوله کړه، یوې خوا ته یې کېښوده او ورغی په مخ کې ودرېد. حجاج ورته وویل: نو زه ستا په نظر د عبدالله بن زبیر له قاتل پرته هېڅ نه یم؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ: دا د خدای جل جلاله د مخلوق فتوا وه او زه تا ته په دروغو له قاتل پرته بل نوم نسم درکولی. حجاج بن یوسف وویل: ستا په رګونو کې د قاسم وینه چلیږي. زه ستا هرې خبرې زغملو ته تیار یم، که څه هم زغم زما عادت نه دی.
محمد وویل زه تا په عادت پرېښودلو نه مجبوروم او نه د دې لپاره راغلی یم. قتیبه بن مسلم باهلي چې څه مسؤلیت راسپارلی و ترسره مې کړ. نور ما ته اجازه راکړه او که قتیبه ته څه پیغام استوي زه به سبا ته بیا حاضر سم. له یوې شېبې زړه نازړتوب نه وروسته حجاج وویل ته چیرې ځې؟ په ښار کې مې مور ته ورځم. زه نیغ دلته راغلم، کور ته لا نه یم تللی. حجاج وویل ستا مور په بصره کې ده؟ ما ته دا هم نه وه معلومه. هغه کله دلته راغلی؟ محمد وویل هغه له مدینې نه 4-5 میاشتې کېږي چې راغلی. ما په مروه کې د هغې لیک ولید. حجاج وویل چېرته اوسي؟ دلته ولې نه راتله؟ محمد بن قاسم وویل د ماما په کور کې اوسي او دلته یې د نه راتګ په سبب تر ما تاسې ښه پوهېږئ. حجاج وویل ته د ترکستان له تلو نه مخکې چېرته وې؟ محمد بن قاسم وویل زه تر 10 کلنۍ پورې له مور سره په مدینه کې وم، له هغه وروسته له ماما سره بصرې ته راغلم. حجاج وویل له ما نه دې دومره نفرت و چې یو ځل دې مخ راښکاره نه کړ؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ که رښتیا ووایم زه د ښوونځي او وروسته د سپاهیتوب ژوند دومره مصروف کړی یم چې په زړه کې مې له چا سره د مینې او یا نفرت د احساس پیدا کېدو فرصت نه و. حجاج بن یوسف لږ سوچ وکړ، ویې ویل په ښوونځي کې به ښایي ته ما لیدلی وې خو نه مې یې پېژندلی. ته ډېر زر زلمی سوی یې، که اوس دې له کاکا ناوې سره نه ګورې؟ محمد بن قاسم مذبذب سو او حجاج بن یوسف ته یې وکتل. حجاج د هغه مټ ونیو او اوږده اوږده ګامونه یې واخیستل. له کوټې نه ووتل، د باغ په بل کونج کې د هستوګنې د خونو دروازې ته ورسېدل. محمد بن قاسم په مسکا وویل ما پرېږده در سره ځم. د حجاج بن یوسف د غږ په اورېدو د هغه مېرمن له یوې کوټې نه راووتله او د محمد بن قاسم په لیدو یې چغه کړه محمده ته څه وخت راغلی یې؟ حجاج بن یوسف حیران سو، پوښتنه یې وکړه تا دی څنګه وپېژاند؟ د هغې په سترګو کې د خوښۍ اوښکې ډنډ شوې. ویې ویل زه دی چېرته هېرولی سم؟ حجاج بن یوسف بیا پوښتنه وکړه تا محمد کله لیدلی و؟ مېرمن یې ځواب ورکړ کله چې زه او زبیده حج ته تللي وو. په بېرته راستنېدو کې په مدینه منوره کې د دوی کور ته ورغلي وو. محمد هم له ترکستان نه راغلی و، په کور کې و. حجاج وویل تاسې خو ماته نه وویلي. مېرمن یې وویل موږ ته د ده مور ویلي وو چې غلي واوسو او موږ په دې وېرېدو چې په تا به هم بده ولګېږي. حجاج وویل نو هغوی تر اوسه زما ګناه نه ده بخښلې؟ مېرمن یې وویل هغه له تا نه خفه نه دي خو د قاسم مرګ د هغوی په زړه ژور اغېز کړی دی. حجاج بن یوسف لږ په فکرونو کې ډوب سو. بیا یې محمد بن قاسم ته وکتل او ویې ویل محمده ځه زه له تا سره ځم. مېرمن یې وویل نه نه ته اوس هلته مه ځه. حجاج وویل ولې؟ مېرمن یې وویل هغه اوس ناروغه ده. حجاج وویل په دې حال کې خو باید خامخا ولاړ سم. محمد بن قاسم بېتابه غوندې سو، ویې ویل مور مې ناروغه ده، زه باید ولاړ سم. محمد بن قاسم په بیړه راووت. حجاج بن یوسف له هغه سره د ملګرتیا په خاطر مخ را وګرځاوه خو مېرمن یې رامخې ته سوه. لاره یې ونیوله او ویې ویل نه نه ته به نه ځې. حجاج وویل زه به خامخا ځم. ته پر دې ویرېږې چې هغه به ما ته بد رد ووایي او زه به غوسه سم؟ مېرمن یې وویل نه د هغې حوصله دومره ټیټه نه ده. حجاج وویل نو ته ما ولې منع کوې او دا تا ته څه ډول معلومه سوه چې هغه ناروغه ده؟ مېرمن یې وویل زه ویرېږم چې ته خفه نه سې، ما له تا نه یوه خبره پټه ساتلې. حجاج وویل څه خبره؟ مېرمن یې وویل کله چې دوی دلته راغله زه 2-3 ورځې وروسته یو ځل ورځم. پرون مې خدمتګاره وراستولې وه، هغې وویل چې ډېره ناروغه وه، وضع یې خرابه وه. زه اوس د دوی له کوره راستنه سم. که ستا ویره نه وای زه به تر ځنډه ورسره پاتې وم. نن زبیده هم را سره تللې وه او چې د هغې حالت خراب و. نو حجاج بن یوسف په ډاډ ورته وویل ته ولې ویرېږې؟ صفا ووایه که تا زبیده هلته پرېښې وي او راغلې وې نو ښه دې کړي. مېرمن یې وویل هغه به اوس راسي، ما خدمتګار ورستولی. حجاج وویل مګر تا دا هر څه ولې له ما نه پټول؟ ستا په خیال زما په وجود کې د انسانیت هېڅ احساس نه دی پاتې؟ مېرمن یې وویل ما وبخښه. حجاج وویل ډېره ښه ده، اوس ته هم راسره ولاړه سه. زبیده د محمد بن قاسم د مور سر ته ناسته وه او سر یې ورو ورو چاپې کاوه. یو شاهي خدمتګار ورته ولاړ و. د محمد مور زګیروی وکړ. د زبیدې لاس یې په خپل کمزوري لاس ونیو او په سترګو یې کېښود. ویې ویل لورې ستا په لاسو زما د سترګو سوی په قرار سي، خو زه ویرېږم چې که دې پلار خبر سي ډېر به په غوسه سي او بیا به دې دلته نه پرېږدي. ته ولاړه سه. د زبیدې په سترګو کې اوښکې راغلې. ویې ویل زړه مې نه غواړي چې تا په داسې حال کې پرېږدم او ولاړه سم. په انګړ کې د چا ټوخی سو. د زبیدې پام ور واوښته، جګه سوه او بهر ته یې وکتل. محمد بن قاسم د خپل اس طلب د مزدور په لاس کې ورکړ او په منډه کور ته ننوت. په دروازه کې یې زبیده ولیده، ویې پېژندله، پښه یې ونیوله او خجالت غوندې سو. پوښتنه یې وکړه ته دلته څه کوې؟ مور مې څنګه ده؟ زبیدې د ځواب پر ځای لاره ورته پرېښوده او د ده د سپاهیانه هیبت لاندې راغله. محمد بن قاسم کوټې ته ننوت. د مور یې چې سترګې پرې ولګېدې، په مړاوې څېره یې د خوښۍ رڼا وځلېده. جګه سوه، کېناسته او ویې ویل ته راغلې زویه. محمد بن قاسم یې په څنګ کې کېناست، پول یې له سره لرې کړ او ویې پوښتل
مورجانې له کله راایستې ناروغه یې. مور وویل زویه بصرې ته له راتګ سره سمه ناروغه سوې یم. محمد وویل نو ماته دې ولې نه لیکل؟ مور وویل زویه له کوره په میلونو میلونو لرې وې، نه مې غوښتل چې پریشانه سې. زویه دغه خول دې پر سر ډېر ښه ښکاري، بېرته یې پر سر کړه. زه مې خپل ځوان مجاهد زوی په پوځي جامه کې ګورم. محمد بن قاسم ومسکل او خول یې بیرته پر سر کېښود. مور یې لږ ځنډ چوپه وه او په غور یې ورته کتل. له خولې نه یې بې اختیاره دعا ووته، زما خدایه ته دغه سر تل لوړ لرې. له محمد بن قاسم نه یې نظر واړوه او زبیدې ته یې وکتل. ویې ویل لور یې ولې ولاړه یې؟ کښېنه. زبیده چې تر اوسه له دروازې سره ولاړه وه، زړه نازړه و، شرمېدلې راغله او په یوه کرسۍ کېناسته. مور زوی ته وکتل او ویې ویل محمده تا دا ونه پېژندله؟ هغه ځواب ورکړ ما چې لومړی ځل ولیده ومې پېژندله. زبیدې ته څنګه یې؟ زبیدې ته څنګه راغلې؟ کاکا ته خو دا هم نه وه معلومه چې مور مې دلته ده. مور یې پریشانه سوه. ویې ویل ته دې د کاکا له لیدو وروسته دلته راغلې؟ محمد بن قاسم ویل هو مورجانې د قتیبه یو ضروري پیغام و، زه نیغ هلته ورغلم. کاکا تر لاس نیولی کور ته بوتلم. هغه په خپله هم تا ته راتلل غوښتل، خو ما چې ستا د ناروغۍ واورېدل په منډه راغلم او هغه مې له ځانه سره را نه ووست. مور یې غمجنه څېره ونیوله. ویې ویل خدای دې وکړي چې دلته یې په راتګ کې نیت نیک وي. د زبیدې سور او سپین مخ زیړ سو، له کرسۍ نه اوچته سوه او ویې ویل ترورجانې زه ځم. شامي نوکره هم اوچته سوه، خو په دې کې بهر د پښو غږ اوچت سو. وینځه کړکۍ ته ور وړاندې سوه او چې بهر ته یې وکتل تر خوله یې وړوکې چیغه ووته. محمد بن قاسم پریشانه سو، ودرېد او د دروازې په لوري ولاړ. د زبیدې مور دننه ورغله او حجاج بن یوسف په دروازه کې ودرېد. محمد بن قاسم ته یې وویل محمده له مور نه دې وپوښته ماته د ننوتو اجازه شته؟ محمد بن قاسم مخ را وګرځاوه. مور ته یې وویل مورې کاکا دننه د راتلو اجازه غواړي. مور یې سر او مخ پټ کړل او ځواب یې ورکړ کور ته د راغلي مېلمه په مخ څوک دروازې نه تړي، ورته ووایه راځه. حجاج بن یوسف دننه راغی. د زبیدې په څېره کې څو ډوله رنګونه راغلل. مور یې پر سر لاس ورکېښود. ویې ویل لورې ولې وېرېږې؟ ستا پلار پخپله ستا د تلو د پوښتنې لپاره راغلی. د حجاج بن یوسف له ورتګ نه لږ ځنډ وروسته بهر شور ماشور شو. محمد بن قاسم ور ووت چې بیرته راستون شو. په خندا یې وویل ته چې خلکو لیدلی وې زموږ شاوخوا ټول ګاونډیان راټول سوي وو، دوی ګمان کاوه چې ته زموږ د وژلو لپاره راغلی یې. د حجاج بن یوسف په شونډو یوه دردناکه مسکا خپره سوه او سر یې ښکته واچاوه. درېیمه ورځ محمد بن قاسم بیا د حجاج په مخ کې حاضر شو او د ترکستان د سفر په تکل یې ترې اجازه وغوښته. حجاج بن یوسف ورته وویل اوس دې د مور وضع څنګه ده؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ اوس یې وضع تر پخوا لږ څه ښه ده. هغې ما ته د تلو اجازه راکړه او زما تصمیم دا دی چې نن له خیره روان شم. حجاج بن یوسف ځواب ورکړ ما نن قتیبه ته خپل استازی واستاوه، هغه ته مې ولیکل چې زه ستاسې له تصمیم سره موافق یم، اوس به ته یو څه وخت همدلته اوسې. محمد بن قاسم ویل خو زما تګ هلته ضروري دی، ما له قتیبه سره وعده کړې وه چې زر تر زره به راستنېږم. حجاج ځواب ورکړ خو دلته ما ته ستا زیات ضرورت دی، زما په اوږو یو دروند پیټی دی، ته زما ملګرتیا کولی شې، زه یوازې د هر محاذ څارنه نسم کولی. پر دې سربیره ستا په باب ما د خلافت دربار ته لیک استولی، امکان لري ته هلته د پوځي مشاور په منصب مقرر سې. ابن قاسم ویل په دمشق کې خو له ما نه زیات تجربه کار خلک شته، زه نه غواړم چې د خلافت په دربار کې ستا له اثر او رسوخ څخه ناروا ګټه واخلم. تر اوسه ما ته د ډېرې زده کړې ضرورت دی، ما ته د ترکستان د سفر اجازه راکړه. حجاج ویل محمده ستا اټکل غلط دی، که ته د وراره پر ځای زما زوی وای هم نو ما به دې بې ځایه پلوي نه کول. زما باور دی چې تر لویو نه لوی مسؤلیتونه ترسره کولی سي. دا هسې تصادف دی چې ته زما وراره یې. وړمه ورځ چې تا پر ما کوم اثر غورځولی، که ته زما هېڅ نه کېدای هم ما به ستا په باب همدغه تصمیم نیولی. قتیبه په خپله هم د زیات صلاحیت او استعداد خاوند دی، هغه له تا نه پرته هم کار کولی سي. ته د جګړې د ډګر پر ځای په دمشق او یا بصره کې زیات مؤثر یې او له هغه سره ښه مرسته کولی سي. ته زلمی یې او هغه زلمیان چې د بوډاګانو په اواز غوږونه ګروي ستا په غږ به راټولېږي. د قتیبه ستر ملاتړ دا دی چې ته له بصرې او یا دمشق نه هغه ته نوي پوځیان ور واستوې. پر بل محاذ زموږ پوځونه تر لوېدیځې افریقې پورې رسېدلي، امکان لري موسی بن نصیر یوه ورځ له سمندر نه پورې وځي او په هسپانیا حمله وکړي. هغه وخت به موږ ته لوېدیځ محاذ تر ترکستان نه هم زیات مهم وي. ځکه خو د خلافت له درباره زما د لیک تر ځواب پورې دلته پاتې شه. هو ستا ماما له کوفې راغلی که نه؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ هغه ښایي نن راورسېږي. حجاج ویل چې راغی ما ته یې راواستوه، ورته ووایه چې د بصرې د حاکم امر نه دی، د حجاج بن یوسف هیله ده. محمد بن قاسم چې له کوټې نه ووت بهر یوې میندې ورته وویل د کاکا ښځه دې له تا سره لیدل غواړي.
محمد بن قاسم حرم ته ننوت. زبیده یې له مور سره ناسته وه. د محمد له ورننوتو سره یې په مخ د حیا سرخي وځلېده او جګه سوه بلې کوټې ته ولاړه. د کاکا ښځې ابن قاسم په مخ کې کېناوه او ترې ویې پوښتل: زویه ماما دې راغلی که نه؟ محمد ځواب ورکړ: نن به راسي، خو د هغه لپاره څه ضرورت پیدا شوی؟ کاکا یې هم پوښتنه وکړه: هېڅ نه زویه، یو کار دی چې ترسره یې کړي. محمد بن قاسم د کاکا له ښځې نه رخصت سو او کور ته ولاړ. چې کور ته نږدې سو، د حجاج بن یوسف یوه بوډۍ خدمتګاره یې له کور نه راووتله. دی چې کور ته ورننوت، مور یې په بستره تکیه کړې وه او ناسته وه. د ده په لیدو مسکی سوه. ویې ویل: زویه ته به اوس څو شپې نورې هم دلته پاتې سې؟ زوی یې ځواب ورکړ: هو مورې، کاکا مې د خلافت دربار ته د پوځي مشاور په منصب زما د مقررۍ سپارښت کړی دی. د هغې تر ځواب پورې باید دلته پاتې سم. مور یې وویل: زویه حجاج تر اوسه په هېڅ چا نه و مهربانه سوی، خو ته ډېر نیکمرغه یې. محمد وویل: مګر مورې، زه په خپلو پښو درېدل غواړم. که زه دمشق ته ولاړ سم او ومې لیدل چې زه د دې منصب وړ نه یم، خپله به یې پرېږدم او راځم به. زه وېرېږم چې هلته به مشران خلک په ما پورې خاندي او ټول به وایي چې له ما سره ځانګړی مراعات سوی دی. مور یې وویل: زویه په حجاج کې ډېرې کمزورۍ دي، خو د دې ترڅنګ یوه ښېګڼه دا ضرور لري چې د منصب په ویش کې غلطي نه کوي. ما هم نه غوښتل چې له زوی سره مې ځانګړی مراعات وسي، خو که ده له تا سره څه رعایت کړی وي، هم زه هیله لرم چې ته ځان له دې منصب نه هم د لوړ او مهم منصب د سمبالولو وړ ثابت